تاسو پوهیږئ چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي، دوه اسلامي هیوادونه دي او ډېرې تاریخي، اسلامي او کلتوري او اقتصادي اړیکې لري. نو په اړونده موضوعاتو به خبرې کیږي، چونکې علما دي، دلته به هم علما ورسره ویني او په عین حال کې سیاسي مسؤلیت لري، دلته به هم مسؤلین ورسره ویني، تر څو په دې برخه کې کار وشي چې څنګه په راتلونکي کې د افغانستان او د پاکستان اړیکې مثبتې وي، یو د بل په ګټه وي، یو بل ته ضرر ونه رسیږي او د دواړو هیوادونو ولسونو ته د امن او د سکون او د اقتصاد په برخه کې فایدهمند تمام شي. موږ امید لرو چې د دوی دا سفر به ښه نتایج ولري. د افغانستان اسلامي امارت د ټولو ګاونډیانو په حق کې ښه نیت لري، له ټولو سره مثبتې اړیکې غواړي او دغه فرصت چې اوس رامنځته شوی چې په افغانستان کې واحده واکمني او مرکزي حکومت حاکم ده، په ټول افغانستان کې امن راغلی او افغانستان له هغه خپل تاریخي او ستراتیژیک موقعیت نه په ټولو برخو کې ښه استفاده کولی شي. غواړو چې افغانستان د اقتصاد او د ترانزیت مرکز وي، افغانستان د خیر رسولو مرکز وي، افغانستان په سیمه کې په امن او په ثبات کې ښه رول ولري. له دغه فرصت نه باید ټول ښه استفاده وکړو او دغه به انشاءالله د راتلونکي دپاره موږ ته یو ښه زیری ولري او د ښه راتلونکي دپاره ښه شرایط برابر دي. فعلا تاسو وینئ چې افغانستان په مختلفو برخو کې الحمدلله پرمختګونه لري. موږ چې د ځان دپاره کوم خیر غواړو، کومه ګټه غواړو، کوم فایده غواړو، هغه د نورو دپاره هم غواړو او غواړو چې ښه تعامل ولرو او له نړیوالو نه، له ګاونډیانو نه، له ټولو نه دا هیله ده چې له افغانستان سره مثبتې اړیکې ولري. د افغانستان ولس چې همیشه د ډېر وخت لپاره د نورو تر یرغل لاندې پاتې شوی ده او خپله په چا پسې نه دي وروتلي، بلکې له خپلې خاورې نه یې ښه دفاع کړې ده، ازادي یې ترلاسه کړې، خپلواکي یې ترلاسه کړې او بیا یې دنیا ته ډاډ ورکړی ده چې افغانستان به د امن او د سوکالۍ مرکز وي. دا د اسلامي امارت رسمي پالیسي ده، دا د موږ د محترم قیادت او د ټولو مشرانو پالیسي ده چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولرو. نو په دې سلسله کې د مولانا صاحب راتګ به انشاءالله د اړیکو په غوړېدا کې او په بهبود کې مثبت رول ولري، ځکه مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه ښه نیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو، چارواکو، ولسونو پورې ورسوي. به هر حال دا مو یو ښه فرصت بولو. ګوره پاکستان او افغانستان چې په خپل مابین کې کوم مسایل لري، هغه که یو له بله ګیلي وي، هغه که اقتصادي مسایل وي، هغه که امنیتي مسایل وي، طبعا په دې ټولو به خبرې کیږي او ټول به تر بحث لاندې نیول کیږي، مسایلو ته به حل راوځي او غور به په دې کیږي چې څنګه اړیکې ورغول شي. موږ ویلی شو چې تر ډېره حده پورې ډېرو جهاتونو ته غلط معلومات د افغانستان په هکله رسیږي. د افغانستان هغه اصلي انځور، هغه د واکمنو هغه ښه نیت او دلته چې کومه فضا حاکمه ده، دا تر ډېرو پورې نه ده رسېدلې، ځکه چې مغرضې رسنۍ چې هغه د هغو حلقو په لاس کې دي چې هغه له افغانستان سره په تېرو 20 کلو کې جنګېدلي دي، هغوی غلط تصویر وړاندې کوي. نو طبعا ځینې خبرې به داسې وي چې هغه به د بدګمانۍ په حد کې وي. نو په ټولو باندې به خبره کېږي او انشاءالله نتایج به یې ښیي.
شما در جریان هستی و میفهمی که هیئتی که از پاکستان آمده، هیئتی به سرپرستی مولانا فضل الرحمن صاحب، یک تنظیم سیاسی است، علمای آن کشور است و میتانه و میخواهد که در روابط خوب شدن روابط رول خوب داشته باشه. طبعا به مسائل زیربط صحبت میشه و بعد از صحبت ها امیدوار هستیم که پیغام خوبی از افغانستان ببره و با او طرف شریک شوه. امیدوار هستیم که نتایجش خوب باشه. تاسو پوهیږئ چې مولانا صاحب یو سیاسي شخصیت ده، یو علمي شخصیت ده، یو سپینګیری، یو مشر سیاستمدار ده. طبعا په خپل هیواد کې په سیاست کې رول لري، په تنظیمونو کې رول لري. همیشه د هغه هیواد په سیاست کې یو مطرحه څیره ده. نو امید لرو چې اثرات به یې ښه وي. تر څومره حده چې موږ پوهیږو او د دې د هیئت راتګ او هغه د هیئت لویوالي ته په کتو معلومیږي چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري، هغه به د لیل مشرانو سره شریکي او له دې طرفه به هم څه واوري او څه وویني، هغه به هغه طرف ته شریکي.